الحمد لمن له البقاء والقدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. معززو قدرمندو درنو ورنو او پتمندو خويندو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې که کومه ښځه د خپل خاوند خبره نه مني، نافرمانی کوي، د دغې زنانې د دغې ښځې حکم په شریعت کې څه دی؟ محترمه، ستاسې په جواب کې به لومړی ووایم چې زنانه چې کله د خپل خاوند امر یا حکم نه مني، یو دا صورت دی چې هغه امر د شریعت موافق وي، یو دا صورت دی چې هغه امر هغه حکم د شریعت خلاف وي. هغه امور چې د شریعت موافق وي په هغه کې چې کله ښځه د خپل خاوند حکم امر نه مني، نو دا په دې باندې سخته ګناهګاره ده، او دا په دې نه منلو سره د خاوند او د الله رب العزت او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نافرمانه شوه. پر دې باندې لازمه ده چې د خاوند هغه امر ومني، هغه حکم ته لبیک ووایي کوم چې د شریعت سره موافق وي. که د شریعت خلاف و په هغه کې منل په دې باندې لازم نه دي، ځکه حدیث شریف کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا طاعة لمخلوق فی معصیة خالق. نو په دغه صورت کې چې کله د ګناه امر ورته کوي خاوند، میرمنې ته نه ده پکار چې هغه امر یې ومني. د خاوند حقوق اطاعت پر ښځې باندې ډیر ضروري دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد، وای که زه امر کوونکی وای د دې چې وچاته مې د سجدې امر کړی وای، یعنی یو بنده و بل بنده ته سجده کولی، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، وای ما به ښځه امر کړی وای چې خپل خاوند ته سجده کولی. سنن ترمذی شریف کې دا حدیث راځي. نو چې کله د خاوند حقوق دومره پر دې میرمنې زیات دي چې که سجده جایز وای، نبی علیه السلام به زنانه و ته ښځو ته دا سجده امر کړی وای چې خپلو خاوندانو ته سجدې وکړي. نو دا د دې تقاضا کوي چې د خاوند حقوق امر منل، حقوق پر ځای کول، دا د ښځې لازمی وظیفه بلل کیږي. او همداشان بل حدیث شریف کې راځي حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیر د ښځو، بهتره د ښځو هغه دی چې کله خاوند ورته وګوري، هغه داسې خاوند دې په دې کتلو ورته خوشحاله سي، یعنی د هغې دا تندی داسې خوشنما وي، مخې داسې خوشروی وي، اخلاق ورسره کاروي، په خشکه او په بدطبیعتي باندې، په بد اخلاقي باندې ژوند نه ورسره کوي. یعنې دوی په زړونو کې مینه وي چې یو بل ته سره وګوري، سره خوشحاله کېږي. هغه د ټولو ښځو خیر ښځه ده. وتطیعه اذا امره، زموږ مقصد د دغه سره دی. هغه خیر د ښځو ده چې کله میړه خاوند دې ښځې ته امر وکړي، دا اطاعت وکړي، هغه امر هغه حکم یې پر ځای کړي. او هغه ښځه نیک بخته ده، خیر د ښځو ده، بهتره د ښځو ده چې د خاوند مخالفت نه کوي، د هغه خبره په مځکه نه غورځوي، د هغه قدر و عزت و امر مني. په مشکات المصابیح کې هم دا حدیث راځي په 281 صفحه کې، او سنن نسائی شریف کې راځي په 6 جلد صفحه 88 کې. دا یو څو هغه خبرې وي چې د زنانه په دې سره ډېره سخته ګناهګاره کېږي چې د خاوند خبره نه مني.
خاوند ته هم اوس پکار ده چې د خپلې مېرمنې سره ډېره حوصله وکوي او په هر شي کې ډېر امرونه ورته ونه کوي، یو څه سایه ورسره وکړي. هسې نه کله کله مېرمنه د کور په کارونو کې د بچیانو په ساتلو کې د هغې په روزنه کې ستړې وي، نو کله کله د ډېرې ستړیا او د کهالي د سستۍ په وجه باندې امر پر ځای نه کړي، نو خاوند ورته په غوسه وي چې تا زما خبره ونه منله یا دا خبره چې ته دومره نافرمانه یې. داسې کول نه دي پکار. الله رب العزت جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي وعاشروهن بالمعروف، یعنی دې مؤمنانو ته دا خطاب د الله رب العزت دی چې تاسې به د خپلو ښځو سره د کور د مېرمنو سره نیکه طریقه باندې چلند کوئ، ښه سلوک به ورسره کوئ. او دا شان نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې استوصوا بالنساء خیرا. صحیح مسلم کې دا حدیث راځي. هغه وایي چې د ښځو په حق کې د نیکۍ کولو وصیت زما څخه تاسې قبول کړئ. زه تاسو ته دا وصیت کوم چې د ښځو سره نیکی کوي، ښه چلند ورسره کوي، همدردي ورسره کوي. حتی نبی علیه الصلاة والسلام به د خپلو مېرمنو سره د کور په کارونو کې کومک کوي. نو نن سبا خاوندانو ته هم دا پکار ده چې هغه د مېرمنې سره یو څه حوصله وکړي، یا دا چې د هغې یو بعضې طبیعت خراب وي تر هغې ورتېر سي، بخښنه او معافي ورته وکړي. داسې نه کړي استعمال لکه هغه چې ګواکې د کور نوکره وي یا د کور مزدوره وي، په هر شي باندې امر ورته کول، د هغې ستړیا ته نه کتل، د هغې د اولادونو د بچیانې روزنې ته نه کتل. داسې کول نه دي پکار. یو څه حوصله کول پکار دي، یو څه په اخلاقو باندې، یو څه په همدردي باندې، په ښه چلند باندې چې کوم موږ ته الله جل جلاله دا امر کړی دی، د نبي علیه الصلاة والسلام وصیت دی، د هغه امر منل به هم راسي، د نبي علیه الصلاة والسلام په وصیت به هم عمل راسي، او د کور ژوند به ډېر خوشحاله وي. نارینه ته هم دغه پکار ده چې پر معمولي قدر شي باندې دستي بس ښکنځل ونه کوي، او یا په معمولي درد باندې غصه باندې طلاق الفاظ تر خولې ونه وځي، بیا به دې په خپله ډېر سخت په دې باندې پښیمانه وي. یا خو ښکنځل کول ډېر غلط کار دی مسلمانانو دپاره، او بیا په معمولي خبره باندې هر شي باندې غصه او هر شي باندې به د طلاق الفاظ یادول، نو دې باندې زنانه هم ډېره زیاته غمجنه کېږي، او د کور کارونه ژوند د کور اصطلاح دا ټول سره خرابېږي، بیا تربیتي به کور کې راځي. نو په کار ده چې دواړه حوصله سره وکوي، یو بل کومک سره وکوي، نو بیا به په دې کې د کور ژوند کې خوشحالي وي. الله رب العزت موږ او تاسو ته د نیک سلوک د زنانو سره عقل خپل مېرمنې وي، او یادا چې د کور نورې زنانه یې د هغې سره نیک سلوک وکوو، په دې کې به د ټولو دپاره خیر وي. دا د نبي علیه الصلاة والسلام وصیت دی، او دا د الله رب العزت امر دی، او دا د کور د اصولو یو اصل دی، یو قانون دی. ستاسې ورور حکیم الله صابر الحنفي، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.